د رونالډو نوی ریکارډ د فوټبال مشهور ستوري کریستیانو رونالډو یوټیوب چینل جوړ کړی چې یوازې په نیم ساعت کې 1 میلیون سبسکرایب ترلاسه کولو نړیوال ریکارډ جوړ کړو. د 12 ساعتونو په تېرېدو د رونالډو د یوټیوب سبسکرایب 12 میلیونو ته رسېدلی. د 3 ورځو له تېرېدو وروسته فالوورز 43 میلیونه دي. د خپل یوټیوب چینل چلولو لپاره 2 کسان چې هغوی PhD هم لري ګمارلي، یا د 2 کسانو د هرې میاشتې معاش $50,000 یاد شوی. کریستیانو رونالډو کله چې زه ځوان وم پلار ته مې وویل مه خفه کېږه، پلاره یوه ورځ به شتمن شو او یو غټ کور به ولرو. خو هغه وخت غربت دومره ناهیلي کړي وو چې راته ویل یې زویه دا ناممکن دی چې موږ شتمن شو. نن زه هغه هر څه لرم چې ما پلار ته ویلي وو خو پلار نه لرم. غربت انسان له هر ډول سیالۍ څخه وباسي. د کورنیو کړکېچونو پایله د کرکټ نړیوالې شورا ویلي د ښځو کرکټ شل اوریز راتلونکي جام به د بنګلادیش پر ځای د متحده عربي اماراتو په دوبۍ او شارجه ښارګوټي کې ترسره شي. که څه هم د دې لوبو کوربتوب به بنګلادیش وکړي، خو د کورني سیاسي کړکېچ له امله یې له هېواد څخه یا د لوبې انتقال شوې. د نړۍ پرمختګونه په لندن کې فزیک پوهانو داسې کوچنی پینل یا په عامه اصطلاح شمسي جوړه کړې چې د اوسنیو غټو شمسیګانو یا سولرونو 2 برابره برېښنا تولیدولی شي. دا کوچنی پینل به د لمریزې انرژي په تولید کې انقلاب راولي.